سلامونه پام وکړئ د نن ورځې څو لاندو مهمو خبرونو ته. چین د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند هرکلی وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هیله لري چې پاکستان او افغانستان خپل شخړې د خبرو له لارې حل کړي او یو تلپاتې اوربند ته ورسیږي. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکي د شنبې په ورځ په دوحه کې د خبرو په نتیجه کې په یو اوربند سلا شول. دا وروسته تر دې چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان په هوایي بریدونو او بیا د طالبانو په ځوابي حملو کې دواړو لورو ته لسګونه پوځیان او ملکیان ووژل شول. د اوربند سره لا هم اړیکې کړکېچنې دي او له پاکستان سره د تګ راتګ ټولې لارې تړلې پاتې دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال پر ګاونډیو هیوادونو غږ کړی چې د تقابل او غیر اصولي کړنو پر ځای دی پر متقابل احترام ولاړو اړیکو ته مخه کړي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په هرات کې د ترکمنستان له یوه سیاستوال او پخواني ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره د ټاپي پروژې د عملي چارو د لیدو پر مهال وکړي. د ښاغلي برادر دفتر ویلي چې د دغې پروژې نه لیکه د افغانستان په خاوره کې 14 کیلومتره بشپړه شوې ده. دغه پروژه چې د طالبانو لخوا یې چارې تیر کال سپټمبر کې پیل شوې د منځنۍ اسیا ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. ښاغلی برادر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا هم کړکېچنې دي. په غزه کې د امریکا په منځګړیتوب د نازک اوربند له ماتولو وروسته لوړپوړي امریکایي استازي اسرائیل ته رسېدلي دي. رویټرز اژانس لیکلي د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ زوم جریډ کوشنر اسرائیل ته رسېدلي چې د غزې د اوربند پر پلان د دویم پړاو خبرې وکړي. ټاکل شوی د امریکا مرستیال ولسمشر جي ډي وانس هم سبا سه شنبه اسرائیل ته سفر وکړي. امریکایي چارواکي داسې مهال د منځني ختیځ په سفر ځي چې غزه کې پرون او نن د تاوتریخوالي پیښې شوي چې له اوربنده ښکاره سرغړونې بلل شوي دي. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله لیکلي نن دوشنبه د اسرائیلي پوځیانو په ډزو کې د اوربند کرښې ته نږدې 3 فلسطینیان وژل شوي. پرون یکشنبه اسرائیلي سرتیرو وروسته تر هغه پر غزه هوایي بریدونه وکړل چې د ادعا له مخې حماس په رفح کې د دوی 2 پوځیان ووژل. حماس بیا برید کې لاس لرل رد کړي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه نن دوشنبه پیل شوه. په هراري کې د دغې لوبې پچه زیمبابوې وګټله او لومړی د باولنګ یا توپ اچونې پرېکړه وکړه. دا لوبه 2 ورځې دوام کوي. دواړه لوبډلې به تر ټیسټ لوبې وروسته 3 شل ورځې لوبې هم ولري.